السلام علیکم. نن به خپل د ترافیکي نښو یا علایمو یو بله برخه کار کوم. کله چې تاسو ډرایوینګ کوئ هم په امتحان کې دا پکاریږي او هم په ورځني ژوند کې دا ټول عالم شان پکاریږي. دا باید وپېژندلی سو. تر دې علامې پورې چې د ژړه پړقېدونکې علامه پورې مخکنۍ ویډیو کې ویلې وم چې دا ژړه احتیاط علامه ده او د دې معنا دا ده چې د ګرځېدو اجازه شته، خو باید پر هغه خوا باندې پیاده رو، موټران، موټرسایکل، بایسکل ټول شیان وګورئ او بیا په احتیاط باندې تېر شئ. دا نښه چې تاسو یې وینئ دلته دا نښه وایي چې په دغه چارهیي باندې یا په دغه څلور لارې باندې یا په دغه ځای باندې چې مخته درته راځي په دې ځای کې راګرځېدل منع دي. یعنې تاسې غواړئ چې پر یو خوا روان یاست خو بېرته مو سودا ده چې بېرته په دغه طرف چې تللي یاست په همدې طرف بېرته راوګرځېږئ یا دې ته یو ټرن هم ورته وایي، لکه یو غوندې داسې بېرته باید راګرځئ پر همدې په دا بل سړک باندې راځئ. نو دا دلته په دغه ځای کې منع دی. په دې ځای کې د دې ځای د اوښتلو اجازه نشته. تاسو باید دلته بېرته راونه وړئ. دا نښه وایي چې پر څلور لارې باندې تاسو کیڼ خواته نشئ ګرځېدلی. که ممانعت موجود دی حتما هغه ممانعت په نظر کې نیولو سره مخکې نه خبره درکوي چې په دغه څلور لارې باندې تاسو په کیڼ لور نشئ راګرځېدلی. دغه نښه چې علامه چې ده داسې جفت دستي ګرځېدلې ده یا تنګه ګولایي ده. تنګ ګرځېدل ځای دی، دا د چرایي ونې ځای دی. په دې ځای کې کیڼ خواته ګرځېدل منع دي. دا نښه وایي چې پر څلور لارې په شی خوا ګرځېدل منع دي. یعنې شی خواته نشئ ګرځېدلی، هغه بلکې کیڼ خواته په دې کې شی خواته نشئ ګرځېدلی. دا نښه کله کله تاسو ته په مخه درځي او نوشته یې نو دلته نوشته کړي دي two way traffic ahead، یعنې مخکې د ترافیک دوه ګانه کېږي، دوه دانې کېږي. تر دې کې تاسو روان یاست یو ترافیک دی، په مخ کې دوه ترافیک کېږي، یعنې سړک دوه شاخه کېږي، دوه ویشل کېږي. د نوشته داسې دی وایي دا نښه وایي چې شی لاس ونیسه او مخته ولاړ شه، ځکه چې یو طرفه جاده ختمیږي او دو طرفه جادې ته داخلیږي. نو دو طرفه جاده کې تاسو باید خپل شی خوا ونیسئ. پر هغه ځای چې روان یاست شی خوا ونیسئ، د بلې خوا ته ولاړ نه شئ. دا نو پارکینګ اني ټایم نقشه ده، دا ډېره زیاته لیکل کېږي. د سړکونو پر غاړه باندې، روډ پر غاړه، جادو پر غاړه باندې هم وي، نور ځایونه هم وي. هغه ځایونه کې دي چې دلته پارکینګ د همیشه لپاره منع دی. تاسو دلته پارکینګ نشئ کولی. کله چې دغسې علامه تاسو ولیدله هغه ځای کې پارکینګ مه کوئ. نوشته کړي تاسو هیڅ وخت نشئ کولی چې خپل موټر دلته پارک کړئ. هیڅ وخت هم دلته د موټر د پارکینګ کولو اجازه نشته. دا علامه لږ لیدل کېږي خو مهمه ده. دا په هغه ځایونه کې دی چې پر لوړه غونډیو باندې، پر لوړه کښتو باندې تاسو سفر کوئ نو د هغه موټرانو دپاره یې وکړئ. وایي تاسو چې کله پر کښته سړک موټر چلوئ نو د هغه موټر چلوونکي خیال وساتئ کوم چې ستاسو خواته پر لوړه را روان دی. یو سړک دی چې د دې خوا څخه چې تاسو روان یاست نو پر کښته روان یاست او هغه بل موټر چې د هغې خوا را روان دی هغه مخ پر لوړه را روان دی. نو هغه موټر چې پر لوړه را روان دی هغه د حق اولیت لري د هر څه. هغه خیال باید وساتئ، هغه ته باید مزاحمت ونه کوئ، هغه ته باید کوشش وکړئ چې لاره ورته ورکړئ. دا یوه بله علامه ده ون وی. دا معمولا چې تاسو د ډرایوې څخه راوځئ یا د یو سړک څخه راوځئ پر ډېرو ځایونو کې لیکل شوي دي ون وی. دا معنا دا ده چې تاسو پر دغه یو خوا تللی شئ د دغه سړک، پر د بله خوا یې نشئ تللی. یعنې که داسې سړک ته برابر سولاست مثلا دا شی خواته علامه ورکړې ده
د هرې خوا ته چې علامه ورکړې وه دغه علامې پر خوا باندې وي دغه ون وی سړک دی د دغه یوې خوا څخه موټران باندې تللی شي د بلې خوا متقابل طرف څخه موټران نه لري. نو دلته نشته کړي تاسو متقاطع جادې ته داخلېږئ او دا نښه مو ولیدل نو تاسو یوازې هغې خوا ته ګرځېدلی شئ چې دا نښه لارښودنه درته کوي. دلته دغه نښه چې هرې خوا ته وه که ښی خوا ته وه نو تاسو به ښی خوا ته ګرځئ خو کیڼ خوا ته وه یوازې کیڼ خوا ته تللی شئ. دا نښه فقط معنا لري چې په دغه یوې خوا باندې تللی شئ د دغه سړک پر هغه بل مقابل لوري باندې نه شئ تللی. دا نو ټرنز علامه ده وایي دا نښه تاسو ته وایي چې پر څلورلارې به نه ښی خوا ته ګرځئ او نه کیڼ خوا ته بلکې مخامخ به د څلورلارې څخه تېرېږئ. دا په داسې ځایونو باندې راځي چې جاده پرې سوې ده مګر اجازه نشته د وتلو چې تاسو پر هغه خوا ځینې ووځئ. معنا دلته باید سیده تېر شئ خامخا نه به ښی خوا ته کټېږئ او نه به کیڼ خوا ته کټېږئ باید سیده ولاړ شئ. دا نښه په اوږدو سفرونو کې اکثرا لیدل کېږي په هغه ځایونو کې چې جادې تنګې وي نو دا علامه پکښې کې وي هلته نو شته ده پکښې کې دا نښه تاسو ته وایي چې پر دغه جاده به د مخکني موټر څخه نه مخکې کېږئ. تاسو په یو موټر پسې روان یاست هغه موټر کرار ځي ډېر تیز نه ځي نو تاسو غواړئ چې ځینې مخکې سئ یعنې تیز ولاړ سئ خو مګر دغه علامه مو ولیدله نو تاسې مجبوره یاست چې دغه موټر پسې تعقیب کړئ او دغه موټر څخه مخکې کېدلی نه سئ تر څو چې بل معین ځای ته راورسېږي چې هلته بیا بل علامه ده هغه علامه یې ورکړئ چې اوس تاسو کولی شئ چې د موټر څخه مخکې سئ. یا مخکې موږ تاسې ویلي وو چې هغه ژیړ خط پرېسي نو ژیړ خط چې پرېسي هم بیا کولی شئ چې د دې ځای څخه د موټر څخه مخکې سئ. دا نښه پر عمومي سړکونو باندې ډېره لیدل کېږي او پر نور سړکونو هم شته پر د غټو جادو ډېرې دي. وایي دا نښه وایي چې پر روان سړک چې پر کیڼ لاس روان یاست یوازې کیڼ لور ته ګرځېدلی شئ. تر دې علامې وروسته به تاسو پر سړک یوه سپینه کرښه هم ووینئ چې همدې لوري ته د تلو لارښودنه کوي. دا معمولا په هغه ځایونو کې دي چې تاسو یو وړه سړک ته ولوېږئ او غواړئ چې کیڼ خوا ته وګرځېږئ نو تاسو چې هغه سړک ته ورسېدلاست بیا مخامخ نه شئ تللی حتما به تاسو بیا کیڼ خوا ګرځئ ورته. نو هلته پر هغه سړک باندې هم چې تاسو وګورئ دا اګر چې په لوړه به لیکلي علامه به یې په لوړه په پایو پورې به باندې خو پر سړک باندې هم دغسې سپین خط کښل شوی چې تاسو ته د اشاره درکړې ده چې معنا پر همدغه خط باندې کټ شئ نور بیا نه سیده تللی شئ نه پر ښی خوا باندې تللی شئ. دلته اوس همشه کې چې یوازې په کیڼ خوا باندې تللی شئ او بس. دا نښه تاسو ته وایي چې د جادې سرعت اعظمي سرعت 55 مایله دی. په هغه وخت کې چې جاده خالي وي وچه وي یعنې باران نه وي اوبه نه وي باندې او لاره هم سمه لیدل کېږي یعنې خموش یا غبار یا فاګ نه وي په دغسې حالاتو کې ستاسو اعظمي چټکتیا تر 55 مایله پورې ده. نو که چیرې حالات خراب وه بیروبار هوا خراب وه باراني وه واوره وه ورېځ یا خموش وه په هغه حالت کې باید تاسو مناسب رفتار ونیسئ کښته سئ باید ډېر سلو ولاړ سئ د نورو موټرانو خیال باید وساتئ پر هغه باندې ډېر احتیاط وکړئ چې ترافیک سره یې ټکر نه کړي. دا نښه چې ده دا نښه هم تاسو کله کله په دا څو خطه جادو باندې یا عمومي جادو باندې لوی لارو باندې لیدلی شئ. بعضې خلک دي نه غواړي چې ډېر تیز ولاړ شي یعنې په هغه معین سرعت باندې چې دی په هغه نه غواړي چې ولاړ شي نو په هغه صورت کې ته هدایت ورته ورکړی دی چې تاسو بیا ښی خوا ونیسئ نو بیا په مابین کې مه ځئ چې مابین کې جاده مو نیولي یا په کیڼ لور کې روان یاست ځکه چې مابین او کیڼ لور جادې چې دي هغه د هغه کسانو دپاره دي چې غواړي په سرعت باندې تیر شي. که تاسو غواړئ چې ورو ورو ولاړ شئ نو بیا کوشش وکړئ چې ښی لوري ته واوړئ. هلته مې شته کړي دي که تاسو پر څولیکا لویې لارې روان یاست او تر نورمال ترافیک ورو رفتار کوئ نو ښی لیکې ته په احتیاط واوړئ. دا په یاد وساتئ هیڅ وخت چې غواړئ په ورو رفتار باندې ولاړ شئ نو په منځ خطونو کې مه ځئ مه په منځ خطونو کې ځئ او مه په کیڼ خط کې ځئ فقط ښی لوري ته واوړئ او بیا به د ښی لوري کې تاسو په خپل عادي سرعت چې مرسزلو په هغه باندې به ولاړ شئ.
دا علامه هم کله کله په بعضو ښارونو کې لیدلی شي، په بعضو ځایونو باندې، خصوصا هلته چې د ریل ګاډي لاره یا ریل پټلۍ تېره شوي، اورګاډي پټلۍ تېره شوي هلته ده. نو په دې باندې ونې دا نښه وایي چې په هېڅ دلیل هم درېدل پر پټلۍ د ریل پر پټلۍ مه درېږه. هلته ده چې د ریل خط وي، نو پر دغه خط باندې هېڅ وخت مه درېږه. کوشش وکړه چې تېز شي، یا مخکې ځینې درېږه یا وروسته پر دې ریل پټلۍ باندې به نه درېږي. دا راهنما لوحه ده ترو ترافیک میرج لیفت، وایي دغه ترافیک مخامخ چې روان دی دا د بل سړک، بل عمومي سړک جادې سره په کیڼ خوا کې ورسره ګډېږي. نو دا چې کیڼ خوا ته ورسره ګډېږي د دې معنا ده چې په تقاطع کې تاسو نه ورسره ځئ، د نور موټرانو سره پرابلم نه لرئ، خو متوجه اوسئ چې عمومي جادې ته داخلېږي او غټې جادې ته او لویې لارې ته داخلېږي. نشته کړي مخکې پرته جاده یا لویه لار دي پرته له دې چې بله جاده قطع کړي د بلې کیڼې جادې سره ګډېږي، یعنې قطع کېدل پکې نشته، خو تاسې په همدغه نورمال حالت کې د بلې جادې سره ګډېږي، خو په هر صورت احتیاط پکار دی. دا یوه نښه ده، دا هم کله کله لیدل کېږي، دا همیشه نه ده، پر سړکونو نه وي، کله کله یي، احتیاط هم ده. وایي دا نښه درته وایي چې مخته د ترافیک د کنټرول مسؤل شخص ولاړ دی. کوم کسان چې ترافیک کنټرولوي یا پولیس ترافیک چې موږ تاسو ته یا نور کسان چې هر څوک چې وي هغه چې کار لري، نو هغوی دغه علامه مخکې له چې هغو ته ورسېږي په یو فاصله کې دغه علامه یې ایښولي، دا علامه تاسو وینئ، معنا دلته د پولیس ترافیک یا کنټرول ترافیک والا شخص ولاړ دی، بیا ورته ودرېږي. دا نښه هم په محدودو سړکونو کې ده، یوازې پر هغه سړک ده چې د میدان هوایي سړک موږ تاسې ورته وایو. نو دلته وایي چې دا نښه یا علامه درته وایي چې مخته تلونکې لاره هوایي ډګر ته رسېږي. کله چې دغې لارې ته برابر شولې دغه سیده هوایي ډګر ته رسېږي، همدغه علامه تعقیبوي، کوم هوایي ډګر ته چې تلاست همدغه علامه مو تاسې رسېږي تر هغه ځایه. دا علامه پر عمومي جادو باندې یا پر دغه لویو لارو باندې ده. نشته کړي دا نښه درته وایي چې 1 مایل لاره مخته د استراحت منطقه ده. ریسټ ایریا 1 مایل، یعنی 1 مایل بعده د استراحت منطقه ده. هغلته پر عمومي جادو باندې یا پر لویو لارو باندې معمولا هر ځای نشي درېدلی، نو دغسې څو مایله بعده دغسې منطقې دي، هلته ورګرځې، هلته رستورانه کم وي، تشنابونه هم وي، د استراحت لپاره ځای وي، ستړیا د رفع کولو دپاره یو شی وي، څو دقیقې خلک استراحت کوي ورتېرېږي ورته، تاسو کولی شئ چې دلته بیا ور ودرسېږئ. دا علامه که چېرې ته ولیدله په موټر باندې وه، نو د دې معنا دا ده چې په دې موټر کې یا په دغه اراده کې هغسې مواد بهر دي چې اور اخیستونکي دي. نو د دې سره به یې ډېر احتیاط کوئ چې مثلا اورلګیتور ته ونه یا اور ونه خلي، د اور په څنګ کې تېر نه شي، د دې سره ډېر احتیاط کوئ. دا احتیاط علامه ده. پر کومې ارادې یا ارادې چې دا نښه موجوده وي هغه اور اخیستونکي مواد انتقالوي، احتیاط پکار دی. دا نښه پر عمومي سړکونو باندې کله کله لیدلی شئ تاسو، دا ډېره ده. دا نښه وایي چې ښی جاده مخته ختمېږي. که تاسو په ښی جاده باندې روان یې، سفر کوئ، نو په احتیاط او امن حالت کې کیڼ لاس جادې ته واوړئ. نو دلته به تاسو چپ لاس ته کیڼ لاس ته متوجه شئ، په شیشه کې به هم وګورئ، په بغل به هم وګورئ چې په بغل کې موټر نه وي در سره روان، په دې شا بل موټر په دا بله سړک باندې یا بل خط کې چې لاین کې چې روان دی هلته بل نه وي، په احتیاط باندې به بیا کیڼ خوا ته واوړئ. هسې نه چې بیا هلته ور ورسېږئ او په ادم باندې هلته لاره در باندې قطع وي، بیا تاسې کیڼ خوا ته واوړئ، خدای نخواسته بیا موټر ټکر نه کړي. دا علامه هم د ټي علامه غوندې ده، د تقاطع علامه ده. وایي مخته ستا پر جاده باندې د ښی خوا څخه بله جاده ګډېږي. هوښیار اوسئ کله چې د تقاطع ځای ته رسېږي، تاسو مخامخ روان یاست، متوجه شئ چې د ښی خوا څخه یو بله جاده ده درته قطع کېږي، کېدای شي د هغې خوا څخه عجل کوم وارخطا موټر رانیسي، تاسې په سرعت روان یاست چې د هغه سره ټکر ونه کړي. دا نښه وایي چې دوی ګولیانې دي، یوه کیڼ طرف ته ده او بله راسته طرف ته ده، خو دواړه ډېرې تنګې دي، یعنې عاجل چپ کیڼ خواته ګرځي او چې وګرځېدلی بېرته ښی خواته ګرځي. نو په دې ځای کې به احتیاط کوئ چې په ورو باندې تېر شئ. دا نښه وایي مخته دي دوې تنګې کاټیانې دي چې لومړی یې کیڼ لوري ته ګرځي او بله یې ژر ښی خواته ګرځي. تاسو به خپل د موټر چټکتیا کمه کړئ او په امن به د دې دواړو ګرځېدو څخه ووځئ.
دا نښه څو کږې مخ ته درته ښیي چټکتیا مو کمه کوي او په احتیاط او امن د دې کږو څخه تېر شي. دا تنګې نه دي دا مګر څو دانې دي پرله پسې څو کاټیانې واټیانې دي څوک کیڼ طرف ته دي څوک ښی طرف ته دي. دې ځکه سره به په احتیاط په ورو او په احتیاط باندې تېر شي. دا علامه په ډېرو ځایونو کې په wrong way په هغه لاره باندې چې اجازه نشته چې ته پر هغې خوا باندې ولاړ شې، خصوصا چې د فریوې څخه موټران راکښته کېږي پر هغه لارې باندې ته بېرته نشې ورتلای ورته، یا نور ځایونه کې دغسې لارې چې هغه یک طرفه لارې وي د اجازه نه وي. نو هلته لیکلي تاسو هغه لیکې یا لین ته ننوتلي یاست چې ترافیک مخامخ در باندې را روان دی، تر دې نښې مه تېرېږئ، هر څومره په ارامه توګه چې ممکن وي بېرته راوګرځئ. که خامخا احیانا لیکه کې ورننوتل ته متوجه شولاست، ډېر احتیاط وکړئ چې ځکه چې د طرف مخامخ د خوا څخه نور موټران در باندې را روان، ترافیک در باندې را روان دي، په لږ بې احتیاطي باندې ټکر کوئ، ژر په احتیاط باندې بېرته راووځئ. دا نښه تاسو ته د ریل پټلۍ کومه چې ستاسو جاده قطع کوي خبر درکوي. تاسو مخکې ته وایي په مخکې د ریل پټلۍ ده، تاسو باید وګورئ، غوږ ونیسئ، چټکتیا کمه کړئ او که چیرې لازمه وه درېدلو ته تیاری ونیسئ. هر ډول اورګاډي ته لاره ورکړئ چې ته تېر سې، مخکې له دې چې تاسو تېر سئ. د اورګاډي سره مقابله مه کوئ چې زه تر دې اول به ژر تېر سم. کله چې غږ مو واورېدئ هلته ورته ودرېږئ چې اورګاډی تېر سو، ښه ارامي سوله، بیا خپل سفر ته ادامه ورکړئ. دا معمولا په هغه ځای کې چې ماشومان مکتب ته ځي، سکولونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، دغه علامه راغلې وي. کله چې تاسو دغسې علامې ته نږدې شولاست په دې وپوهېږئ چې دغلته پیاده رو دی او ماشومانو دغه دی سکول دی یا ښوونځی ده. دلته به تاسو خپل چټکتیا کمه کړئ، ډېره به کمه کړئ، معمولا په 25 مایل شاوخوا باندې ده، او وګورئ چې ماشومان دلته شته که نه، اول به هغو ته ورته ورکړئ چې تېر شي. او دا علامه د اوږدو سفرونو کې چې ځئ تاسو د ځنګلونو په بغل کې داسې ځایونو کې وي چې هلته وایي دلته حیوانات لکه هوسۍ یا دغسې نور حیوانات په منظم ډول د دې سړک څخه تېرېږي، نو تاسې چټکتیا کمه کړئ او بیداره اوسئ. کېدای شي چې عاجلا ستاسو په مخ کې کوم وحشي حیوان راوځي او پر سړک باندې منډه کوي، نو که تاسو وارخطا شولاست معمولا یا هغه وهئ یا جنګېږئ خواته، تاسو به هوښیار اوسئ، بیداره به اوسئ او خپله چټکتیا به کمه کړئ. تر دې ځای پورې د نښو دپاره دا بله برخه ختمه شوله. الله مو مل شه.